لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی دنیا دی خپل اکلا خیره خدای دی جوړ ییر دی چې چا سره به خشته جامې واچولې دی به ورغه یو پنځه شپږ څپېړی به وو تا ته پته ده چې دې جامو کې به تا ژوند تېر کړی شي که دې نه مخکې مړ شي بیا به سي که چا به خشتاس چې چا سره به دولت او مال لیده بس د ده به ورسره جګړې وي خلک به ورته راغونډ شو خلکو ته به هم ناشنا سړی ښکارېده لاړ دا حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې غلی و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هم بیا لاړ شام ته چې شام ته لاړ شام کې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې چې کوم گورنر دی حضرت معاویه رضی الله عنه حضور پاک به ډېر یادو او چې نبی علیه السلام به یادو نو جړل به یو صحابي وی یو سړی وی یو تابعي وی په بیت المقدس کې مونځ کاو وی ډېرې سجدې به یې کولې 2 رکعاته مونځ بیا به ودرېد بیا به یې 2 رکعاته بیا به 2 رکعاته بیا نو یې زه ورنږدې شوم ما خو نه پېژن نو ما ورته چې کاکا ته چې دا دومره ډېر رکعتونه کې را دې په ځای یو 2 اوږدو کا که نه بس سجدې دي او رکعتونه دي ورته یو 2 اوږدو کا که نه اره دې نه غوره دي وی ما ته څه وی وی ما ته وی سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي نو په ژړا شو ابوالقاسم د پیغمبر علیه السلام کنیه ده ښه د نبی علیه السلام د زوی نوم قاسم و ابوالقاسم د قاسم پلار دا د پیغمبر علیه السلام یو صفت و کنیه ورته عربی کې وایي ما د خپل دوست د قاسم د پلار نه اورېدلي دا مې وویل او په ژړا شو وی چې ژړا نه لږ په قلا شو وی بیا ما ته وایي سمعتو خلیلي ابوالقاسم ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي وی بیا په ژړا شو سلګۍ ووالې وی په درېیم ځل بیا وایي سمعتو خلیلي ما د خپل دوست ابوالقاسم نه اورېدلي دي وی بیا په سلګو په ژړا شو وی ما ورته وی چې کاکا ته څوک یې او ستا را دوست ابوالقاسم څوک دی وی ما ته وی چې زه ابوذر یم خلکو په نوم بیا پېژنده او زما دا دوست ابوالقاسم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ما د دغه خپل دوست ابوالقاسم د حضور سجده ولګئ نو په دقه سجده والا الله ګنام رجئ او مرتبه والا الله اوچتئ ځکه ډېرې سجدې کوم وی مې چې خطا ابوذر معافي غواړم صاحب ما نه پېژندلې زه معافي غواړم نو چې د حضور پاک د وفات نه پس د هغه نوم به اورېده نو په ژړا به ورتله د حضور پاک نوم چې به یې اخېسته نو ژړل به یې ورسره دومره محبت او شوق نو د حضرت معاویه رضی الله عنه هلته ګورنر دی هغه سره به یې جګړې نو دا ما چې درته کوم وختي آیات وی لاول د دې آیات معنا درته کوم قرآن شریف کې الله وی والذین یکنزون الذهب والفضة هغه خلک چې سره سپین خزانه کوي جمع کوي ولا ينفق سپین او د الله په لار کې نه خرج کوي بیا الله وی یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا سره سپین به الله راوالي دا مال او د جهنم په اور کې به الله ګرم کړي فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم او چې ګرمي کی نو د دې خزانه والا دا چې چا خزانه کړی دی د دې تندیلا او د اړخونو د شاګانو له پیداغونو ورکړي او چې سړیږي حدیث کې مدقه سره راځي بیا به الله ګرمي د جهنم په اور کې او دلته په تندي او په اړخونو په شاګانو داغونه ورکړي او سبا ورته وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان لري خزانه کړی ځان لدې جمع کړو دا هغه مال دی فذوقوا ما کنتم تکنزون زه اوس تکړه شه شا به چې کوم مال دې ځان له خزانه کو د هغې هغه وبال او سزا وسکه دا آیت ته قرآن شریف حضرت معاویه رضی الله عنه او دې سره ناستو لویه ډله ناسته ده جګړه جوړه ده معاویه صاحب خو ګورنر دی د شام او ابوذر رضی الله عنه رعیت یو فرد دی لیکن احترام به خلکو کو معاویه صاحب چې دا آیت د کافرو په حق نازل دی هدې نه مسلمانان نه دي مراد حضرت ابوذر وی دا د هغې په حق کې دی زمونږ په حق کې دی جګړه نو دې کې زمونږ بعضې علما وایي چې دا آیت په حق دی کافرانو کې دی او اکثر علما وایي چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی
هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې. نبی صاحب چې دا آیت د کافرو په حق کې نازل دی، هدي نه مسلمانان نه دي مراد. حضرت ابو ذر ودا دا غي په حق کې دی، زمون په حق کې دی جګړه. نو دې کې زمون باج علماء چې دا آیت په حق د کافرانو کې دی، او اکثر علماء چې نه دا د مسلمانانو په حق کې نازل دی. هغه مسلمان چې هغه مال خزانه کوي د خدای لار کې نه لګي. څه مطلب؟ د پخوا کې جمعات جوړیږي، ښه مال وسره ډېر دی، او د خپل ځان باندې لګي، خو د خدای لار کې جمعات کې ونه لګي، د خدای لار کې نه لګي. جهاد ته ضرورت دی، د هغې کې نه لګي د خدای د مال. زکات وخت پې راغی دی، زکات ته نه ورکوي. قربانۍ وخت پې راغی دی، قرباني پې نه کوي. حج پې فرض دی، حج له نه ځي. صدقه فطر وخت پې راغی، صدقه فطر نه ورکوي. خوا کې ګاونډي د لوږې مري هغه سره مدد او تعاون نه کوي. جمعات کې د بل د درې ضرورت دی، هغې کې نه ورکوي. دا مالونه چې د الله په لار کې د الله حقونه پې نه ورکوي، دا به قیامت کې الله ګرموي او دله به پې الله داغونه ورکوي، او الله به ورته وایي چې دا هغه مال دی چې اوس تنګ شوه ده، ځان له دې ډېر ورځې له جمع کوه. نو حضرت ابوذر وی دا یوازې د کافر یهودي په حق نه، زمونږ هم دی د هغې په حق کې. حضرت معاویه صاحب بن د هغې په حق کې دی. جګړه جوړه شوه، داسې به چې چا سره مالو ابوذر رضی الله عنه به جګړې ورسره کولې، چا سره به ښه اسو جګړې به یې کولې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خط راولېږه، وی خلیفه د مسلمانانو، وی مهرباني وکړه د ابوذر ما نه بول، مونږ احترام کوو، ورته ویلې نه شو، او روزانه جګړې. نو هغه ورته مدینې منورې ته راځه. نو مدینې شریفې ته یې راوست. نو دلته بیا جګړې وې. که چا به نوې څادر و د به کونټې اوچته کړه او شک به یې ته وویسته. ها نوې څادر دې په سر که، تا ته پته لري چې ته به مخکې مړی وکړه، دا څادر به مخکې زړېږي. یا خدایا دا به څه کېږي. یو ځل حضرت کعب رضی الله عنه، کعب ابن مالک رضی الله عنه ناست دی. نو حضرت عثمان رضی الله عنه هم ناست دی. حضرت عثمان تپوس وکړه د کعب ابن مالک نه، دا هم لوی صحابي دی. وی کعب وی که یو سړی مال جمع کی او هغې کې د الله حقونه ورکوي، زکات هم ورکوي، صدقه فطر هم ورکوي، حج هم کوي، قرباني هم کوي، چې څه حقونه دي هغه د الله ورکوي. دا سړی به د خدای نه لري که خدای ته به نږدې وي. حضرت کعب وی دی خو به خدای ته نږدې وي، ځکه مال خو یې جمع که، خو د الله حقونه یې ورکړل. حضرت ابوذر کونټې اوچته کړه او کعب لیره وبروله. وی د پلان کې زویه، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم؟ غوسه شو ورته. وی د فلان کې زویه، وی ته ښه پوهېږې که زه ښه پوهېږم؟ وی دی به دوزخ ته ځي. یا خدایه پاکه، بس د حضور پاک دقه یو صفت پکې پرېوتو چې د مال سره بلکل روانه و، دشمني وه، اس سره اعلی، اس سره دشمني وه، کور سره دشمني وه، څه سره خو بس وی بس وی مسلمان دی داسې وي لکه مسافر چې په لاره روان وي او د یو سوري لاندې شپه تېروي. دا واقعي ښه صفت دی، خو دا څوک خپلولی شي. ما تاسو ته ویلي چې د علیه السلام ډېر صفتونه وو که نه. حضرت عثمان دا د مال جمع کړی دی او ډېر سخاګانې هم کړي دي. جګړې شروع وې، جګړې شروع وې. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ابوذر یو درخواست ته کوم، وی ته داسې مهرباني وکړه چې د مدینې منورې نه بار یو علاقه ده، ربضه ورته وي تالته منتقل شي. روزانه جګړې او صحابه شکایتونه دي، او دې چې به جومات کې ناست و دا ناشنا خبرې هم خلکو ته بل شان ښکاري. نو لویه ډله به ترې راته ووه. نو ته دا مهرباني وکړه چې هلته منتقل شه. نو ده یو ښځه کړې وه په آخر وخت کې، او د هغې نه یو 3 بچي پیدا شوي وو، 3 واړه په ماشوموالي کې مړه وو. نو ښځه یې ځان سره واغېشته او ربضې ته لاړ. نو هلته په یو خیمه کې دیره شو. نو چې دیره شو نو څوک ورغلل، د عثمان رضی الله عنه ډېر خلک مخالف هم. نو ده ته یې وې وګوره که نه مدینه کې دې نه پرېږدي بار یې راوویستې، د مدینې منورې په جومات کې دې نه پرېږدي که نه بار یې راوویستې. او که ته د عثمان صاحب په مقابله کې ودرېږي د دنیا د سره ودرېږي، شیطانان خو د دنیا دي که نه. ده ورته څه وی، یو څو خبرې یې ورته وکړه. وی ګوره حضرت عثمان زما امیر المؤمنین دی، بادشاه دی. وی قسم دی دی خو د پیغمبر علیه السلام زوم پاتې دی او صحابي دی او خلیفه دی. وی که یو حبشي غلام زما امیر شي نو هم به یې تابعداري کوم، دا ده به څنګه کوم. یوه او وی یو ځل جومات کې ناست وم، وی دا پیغمبر علیه السلام پیشنګویي کړې ده، وی زما د قسمې چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي. وی جومات کې ناست وم، وی ما ته ابوذر ایمه چې لبیک یا رسول الله، حاضر د الله رسوله. وی که چرته یو سړی دی زما د جومات نه وباسي نو څه به کوې؟ وی مې چې صاحب توره به ورپسې رالم. وی نه توره به نه رالې، تابعداري به کوې، جنګ به نه جوړې. او یو ځل یې راته وی چې ابوذر که
که یو سړی تاله ستا حق نه درکوي او تا نه خپل حق غواړي یو بادشاه او بیا دې د دې وطن نه وباسي نو څه به کوې؟ وایي چې صاحب تورې ته به ګوتې کوم. وایي نه تورې ته به نه ګوتې کوې، فتنه به نه جوړی، جنګ به نه جوړی، اطاعت او تابعداري به کوې. وایي حق وخت نه زه پوه شوم چې ما به د جومات ته هم څوک وباسي او د دې کلي نه به مې وباسي. دا د حضور پاک یو پیشنګویي. وایي دلته به دیری هم دې ځای کې به یم. نو هغه خپل ټول ژوند دی پر ابزه مقام کې تیر که. یوې ښځه ده یو دی دی، درې ورسره خره دي، خره دوه خرې دي او یو خر دی او یو دوه درې ورسره چیلی دي. بس د خرو ژوند اساني، خره خو هر څه خوري که نه. نو نورو څیزونو له خو به خامخا ګیام را پیدا کې، بعضې ګیا خوري او بعضې نه خوري، او بعضې وخت کې نور څیزونه خو ګرمۍ او یخنۍ ته نشي ټینګېدی. د خر قصه خو اسانه ده، هغه زمانه کې خو صحراګانې د دنیا وې، دې زمانه کې خو پردي پټي دي، خو بار خر نشي پرېښودی، پردی ګیاګانې خوري. او هغه زمانه کې خو دا پتلونه متلونه د خلکو نو بس درې خرو په صحرا کې به سري او خپل کار به م پې کوم، او دوه درې چیلې ساتلې وې، د هغې نه به یې د خپلو پیو ګزاره کوله. او یو خیمه ده او یوې ښځه ده، او لاندې په خیمه کې کټم نشته، بس په ځمکه ده او یو بستره ورته پرته ده، په هغه بستره د پاسه دیم سبلي او په هغه بستره یې کور والا هم سبلي، هېڅ نور نشته. منګې منګې که یو وسره. یو صحابي وایي ما د حضرت ابوذر ټول سامان ته وکتل، یاره دا د ښځې دومره سامان و. وایي ما وایي چې دا خو دومره دی چې یو کس یې په شا راړولی شي او ګرځولی شي. دقه یې ټول ژوند دی زندګي. یو موقع باندې مې ولیده یو صحابي وایي نو وایي غلام ورسره ناست و، غلام. نو یو څادر د ده نه ته و، یو یې د غلام نه ته و. پخوا به لکه د حج چې خلک دي دا دوه څادرې ځان نه تاووي، یو د کمیس په ځای او یو د پرتوګ په ځای. نو دقسې خلکو کمیس پرتوګ بنو، دا څادرونه به یې ځان نه تاول لنګ او څادر کې. نو یو څادر د نه ته و، یو یې د غلام نه ته و. نو ما ورته و چې ګوره دې غلام له چې ته یو زوړ څادر وګوره او دا څادر د ده نه راواله او ځان نه ته وکړه، نو ستا پوره جوړه برابر شي. وی ما ته وی چې ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلي چې تاسو د خپلو غلامانو وینځو سره ښېګړه کوئ، چې تاسو څه خورئ هغوی له حقه ورکوئ، چې تاسو څه اغوندئ هغوی له حقه ورکوئ چې اغوندي. نو زه د خپل ښکلي پیغمبر په خبره عمل کوم. ګوره د پیغمبر علیه السلام د خبرې دا مطلب نو چې ځان سره غلام برابر کا، د هغه مطلب نو چې ښېګړه وکړه، لیکن ده پې دومره مضبوط عمل کو چې څه به یې خپل اغوستل غلام له به یې هغه ورکو. نو هغه خیمه کې و چې ناجوړه شو نو دا بیبي ورته جاړي، ای وی زما مسافره بې کسه بې څوکه خاونده، اوس به څه کو؟ زه اوس خو ما ورته خپل ژوند تېر که، اوس چې ته مړ شي په دې بیمارۍ کې نو زه به تا خښوم څنګه؟ ستا قبر به څوک ما سره کوي، دلته څوک دی؟ او زه به تا له کفن څنګه کوم دی نه در کوم، او زه به جنازې سره ستا څه کوم، او زه په یوازې تا له غسل هم نشم در کولی، دی غسل سره به دې څه کوم؟ نه ښځه ورته جاړي غریبه. دی ورته څه وایي؟ وایي ښځې مه جاړه، فکر مه کوه، وایي ګوره څونه نیک عملونه یې کړي او څومره جهادونه یې کړي دي. د تبوک غزا چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته که نه هغه ډېر اوږد سفر او ګرمي هم ډېره زیاته وه. نو بعضې صحابه کرام لږ ګډوډ شو د نبي علیه السلام نه، نو بیا ورپسې په لاره یې ځان رسولی دی د یو درېو صحابو نه علاوه، اوس ګډوډ شو. نو حضرت ابوذر رضی الله نو نبي هم په لاره ته پلان کې څه شو نو چې څوک به وي نو صحابه به راغلي دي، چې څوک به نو هغوی به ورته وایي چې نه دي راغلي. نو دی چې دی نو نبي علیه السلام د ده تپوس وکړو ابوذر څه شو؟ چا ورته وایي صاحبه خو نشته، او دی اوس را روان دی په یو اوښې ځان له چې ته پیدا کړی په هغې سور دی، خو هغه اوښه په لاره د تلو نه ده، نشي تللی. نو چې سامان یې په هغه اوښه باندې سور و او نه شوه تللی، نو هغه اوښه یې په ځای پرېښودله او سامان یې لا په اوږه کو، په منډه منډه ورپسې نبي علیه السلام پسې روان دی. نو چې هغې هغه دی څوک را روان دی او په تیزی را روان دی، دوړې تېخېږي. رسول الله مبارک وفرمایل دا به ابوذري. ای ګورئ، نو چې صحابو طلب وکړو نو واقعي همدې و. نبي علیه السلام ته وایي صاحب ابوذر دی، وایي دلته راشه ابوذره، یو خبره مې واوره، وایي ستا سفر به یوازې وي، مرګ به دې یوازې وي، داسې ځای کې به مرې چې بل څوک به در سره نی، ژوند دې یوازې، مرګ دې یوازې، او د قیامت پر ورځ به د قبر نه م یوازې پاسې، او یو روایت کې راځي جنت ته به م یک تنها یوازې روانې.
نو حضرت ابوذر اخذ چې وته جړل وی خدای مجاړه وی یو درې بچی می په ماشوموالي کې مړه دي وی امې د جنت توخه ده قصه خلاصه ده او ما د خپل ښکلي پیغمبر نه اورېدلې دي چې یک تنها یوازې به مرې جون به دې یوازې او بیا به د قیامت پر ورځ د قبر نه یوازې پاسې دا مې اورېدلې دي داسې کار وکړه اخذې ته وایي وی دا ته داسې بار دې غونډۍ ته وځه نو یو ډله به راشي اوس یو خیمه کې پروت دی ګرځېدو نه نو اواز والا ورکه چې د پیغمبر علیه السلام یو ملګری دی خیمه کې بیمار دی تاسو غواړي راشئ په هغه جنازه وکړئ او د هغه د کفن دفن انتظام وکړئ دا آواز وکړه نو دا ښځه غریبه په منډه لاړه په ژړا کې په هغه غونډۍ د پاسه ودرېده نو چې ودرېده یو قافله د عراق نه را روانه وه دا د کرامت دی چې قافله را روانه وه نو قافلې والا چې تېرېدل دا ښځه په ژړه ولیده وی ولې ژاړئ وی ای قافلې والا تاسو ته ولاړئ وی د خدای خاطر وکړئ زما یو بې کسه بې څوکه خاوند په دې خیمه کې دننه پروت دی تاسو غواړئ بیمار دی او کفن ته حاجت دی او قبر ته او جنازې ته ضرورت دی مهرباني وکړئ راشئ زما دا خاوند دا خدمت په دې ډله کې د حضور پاک یو ډېر نږدې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغې وی څوک دی ستا خاوند په دې خیمه کې وی ابوذر دی الله اکبر حضرت ابوذر دلته وی او ورمنډه کړې قافلې ورننوته او هغې ورته وایي فداکا حضرت عبدالله بن مسعود ورته وی فداکا ابي و امي زما مور پلار تا نه قربان ابوذر ته دلته پروت دی وی ولې عبدالله بن مسعود تا د حضور پاک نه دی اورېدلی چې ابوذر به یوازې مري سفر به یوازې کوي زما محبوب دوست دروغ وایسه هغه رښتیا ویلي دي وی زمرم عبدالله بن مسعود زمرم جنازه به مې تاسو وکړئ ما به مدینه شریفې ته بل خوا به ما نه منتقل کوئ خو زما دا 2 څادرې دي او کفن 3 پکار دي او څادرونه مې 2 دي نو که چا سره د حلالو د مال یو 3 څادرې نو مال راکې خو ګورې هغه سړی به یې راکوي چې هغه په سرکار په حکومت کې نوکر نه دا مطلب نه چې کنه خو د صحابو زمانه هغې څه حرام خواره خو نه چې بالکل پاک سوتره سړی وي نو که هغه سره یو 3 څادر پاک وي خو مالته والا 2 مې خپلې څادر وي یو به هغه شي په دې کې به کفن راکې او که چا سره 3 څادر نه نو خیر دی بیا په دې 2 کې زما کفن ټیک دی په دې 2 کې هله کفن راکې یو سړی په قافله کې هغه سره 2 څادرې وي 3 څادرې وي هغه یو راویسته وی حضرت ابوذر وی خفه کېږه ما وی د ما دا 3 څادرې دي او وی دا راله خپلې مور په خپلو لاسو جوړې کړې دي وی دا یو پکې ستا شو وی ډېره ښه ده وی په دې 3 څادرونو کې ماله کفن راکې او ما به ولم به یم دقه دی به مې ښخ کې دا خبرې وکړه وفات شو اقا قافله د 6 کسانو هغې وله غسل هم ورکړه هغې وله قبر هم وکنه هغې پې جنازه هم وکړه هغې خیرت ته مسپاره دا ژوند و د حضرت ابوذر رضی الله عنه په دې ژوند کې خوشحاله نو ما مقصد دا ورونو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو الله د امت لپاره نمونه رالېږلی چې د پیغمبر علیه السلام په شان ژوند به تېروي او حضور پاک له خدای پاک خشته ښکلې ښکلې صفتونه ورکړي نو ما مخکې مثال درکړه چې هغه صفتونه به موږ ځان کې په کومه طریقه پیدا کوو نو د هغې په 2 طریقو تعلیم ورکړی شوی دی یو نبی علیه السلام د خولې په ذریعه تعلیم ورکړی دی لکه استاد شاګردانو ته د خولې په ذریعه تعلیم ورکړي او بل عملي پریکټیکل چې ورته وایي تیوري چې هغه عملي طور باندې هغه صفتونه امت ته ښودل چې داسې وکړې نو د یو صحابي د حضور پاک د یو صفت هغه نمونه وه یو صحابي د حضور پاک د یو صفت ظاهري شکل و شکل نو د پیغمبر علیه السلام د زهد د دنیا سره د نه تعلق نمونه حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه او دا درته خدای ښیي که یو سړی وي چې داسې ژوند نه تېرېږي نو تاسو وګورئ چې د ابوذر ژوند داسې تېر شوی دی او که نه دی تېر شوی لیکن وروڼو موږ د پیغمبرانو ټولو صفتونو ته ګورو ما اول کې هم درته وي مال جمع کول ګناه نه ده چې قرآن شریف کې الله وایي زکات ورکوه نو زکات خو به هغه څوک ورکوي چې مال ورسره یې کوي قرآن شریف کې الله وایي چې حج دی چې چا سره توخی حج دی لاړ شي نو خو الله به دي چې مال ورسره یې کوي حضرت عثمان رضی الله عنه سخي او ډېر لوی خیراتونه به یې کول او یو جهاد کې به په سوونو اوښانې ورکولې خو الله خو یې ورکولې چې مال دولت ورسره مسجد نبوي مبارک دی په خپل ذاتي پیسو جوړ کړی دی نو خو مال ورسره لیکن نبی علیہ السلام د مال
چې په ډېرو احادیثو کې بد ویلي دي د هغې وجه دا ده چې ډېر خلک د مال سره سره د الله نه غافله نشي. بعضې خلک، ډېر نه بعضې خلک، خو ډېر اکثر خلک د مال په ذریعه چې مال ورسره زیات شي د الله نه غافله شي، بیا خپل لمونځ هم پرېږدي، بیا په ګناهونو سر شي، بیا په مال کې ده چې د الله او د بنده کوم حقوق دی هغه نه ورکوي. نو په دې وجه نبي علیه السلام یې بد ویلي دي چې هغه مال چې سړی د الله نه، د آخرت نه، د جنت نه غافل کوي، هغه ښه شی نه دی. رب العالمین دې زموږ د دنیا آخر خیر او برکت نصیب کړي. دعا وکړي. زموږ د پېښور کې یو ملګری دی، اکثر ما ته ټلیفون وکړي. فضل مولا نوم یې دی، په دې پېښور کې دی، او د هغه یو بچی دی، هغه حفظ پې کوي. وختي ما ته ټلیفون وکړو، دعا ورته وکړه چې دا بچی ورته الله حافظ کړي او که څه نور مقاصد شرعیه الله دې ورته پوره کړي. او دارنګې بل ملګري م چا دعاګانې غوښتې دي، الله چې د چا په زړه کې څه حاجتونه دي پروردګاره ته یې ورته پوره کړي. الله موږ د دنیا او د آخر د غمونو او د فتنو نه په امن کې وساتي، او د دنیا او د آخر خیریتونه او برکتونه او سعادتونه نصیب کړي. د حضور پاک تابعداري نصیب کړي. الله د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي. الله د نبی علیه السلام تابعداري نصیب کړي. او الله د فسق فجور او د ګناهونو نه په امن او امان کې محفوظ وساتي. کوم مشران چې زموږ ستاسو وفات الله ته مغفرت نصیب کړي. دا باران چې کوم روان دی یا وشو، دا دعا وکړئ چې خدای دا باران د رحم ذریعه وګرځوي، او خدای پاک د اوبو او د آسماني قهرونو آفتونو نه مونږ په امن او امان کې وساتي. آخر وخت کې د خدای په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد